دا کان د پکتیکا ولایت مرکز ښرنې د سپینڅک په سیمه کې شتون لري چې شاوخوا په 80 کیلومتره مربع ځمکه کې پروت دی. د کانونو او پټرولیم وزارت د یاد کان استخراجي چارې د قیصر بابا خصوصي شرکت ته په قرارداد ورکړي دي چې له دې سره به د دولت ملي بودیجې ته 10 میلیونه افغانۍ عواید لاړ شي. مسؤلین وایي چې تر 10,000 ټنه سکرو ایستلو وروسته به دا کان بیرته د دولت په واک کې راځي او بیا به د داوطلبۍ له لارې قرارداد ته وړاندې کیږي. او دغه معدن افتتاح د قانونو د وزارت له لوري د قیصر بابا د شرکت سره هغه سوی ده او انشاءالله په امید لرو چې د دغه لارې نه به موږ د نورو معادنو د پرانیستلو مراسم هیڅ چې په ټن به دوی 3,000 روپۍ د دولت بودیجې ته جمع کوي. کله چې دغه 10,000 ټنه پرسي بیا به دغه کان بیرته دولت ته په واک کې ورکول کېږي او بیا به اعلان ته سپارل کېږي. د آزاد رقابت له لارې به داوطلبي کېږي. د یاد شرکت مسؤلین وایي چې د دې کان د استخراجي چارو لپاره 1 میلیون امریکایي ډالر بودیجه ځانګړې کړې چې 0.4 میلیونه د لومړنیو وسایلو او پاتې نورې به د دې کان په استخراجي چارو ولګول شي. د دوی په خبره چې موږ په راتلونکي کې هم لیواله یو چې په پکتیکا کې د کانونو په استخراج پراخه پانګونه وکړو. موږ له وزارت سره په تماس کې یو هڅه مو ده چې وکولای شو په یاده برخه کې هر څومره چې کولای شو په پکتیکا کې پانګونه وکړو او پکتیکاوالو ته د کار زمینه برابر کړو. د قیصر بابا شرکت د تخنیکی برخې انجنیران اوس مهال د یاد کان د سکرو جی سی وی تر 6,000 ښیي چې د هیواد د قانونو په کچه په منځني کیفیت کې راځي. د دوی په خبره چې د تخنیکی سروې له مخې د دې کان کیندل په کلونو وخت اخلي او موږ به په راتلونکو 3 میاشتو کې د دې کان اصلي برخې ته ورسېږو. د ایکسټراکشن یا پریلیمینری سرویس کومه موږ کړې ده نو په همدې کې موږ ته راشي چې تقریبا د 100 کلونه نشي د کان کیندنه د ایکسټراکشن د پروډکشن برخه یې ده او په لحاظ چې دا موږ تقریبا یو 2.5 میاشتې یا 3 میاشتې پورې تقریبا دې ته ضرورت لرو چې د غدیکور پروډکشن یا ایکسټراکشن یا استخراج برخه ته ځان ورسو. په ورته مهال پکتیکاوال هم له دولت غواړي چې د قانونو د استخراج لپاره د خارجي او داخلي شرکتونه جلب کړي ترڅو خلکو ته د کار زمینه برابر شي او د هیواد په اقتصادي رغښت کې مثبت قدم واخیستل شي. پکتیکا کې زیات قانون داسې شته چې حکومت زمینه سازي ورته برابر کړي شرکتونه ورته راجلب کړي او استخراج یې وشي. دا په عمومي کې ډېره خبره ده. پکتیکا د ډبرو سکرو کرومایټو او مسو ترڅنګ نورې هم پراخې کاني زیرمې لري چې د وخت دولتونو ته یې لویې هیلې ورکړې وي.